درنو ملګرو سلامونه. خدای دې وکړي ښه به یاست، د ژوند چارې به مو ښې روانې او تاسو به ښه یاست. راځئ بیا یم نن مورویل ته، استرالیا ملبورن، د استرالیا په ملبورن کې یوه برخه ده. موږ ځو نن هلته پسونه لالو. نو زما سره زه یوازې نه یم، ډاکټر صاحب هم راسره دی. ډاکټر صاحب د استرالیا په اړه باندې که لږ معلومات راته راکړي. لومړی خو د هوا په اړه راته وایئ چې نننۍ هوا څه ډول ده، څنګه ده؟ نن خو هوا ماشاءالله یو څه ګرمه ده نسبت نور ورځو ته. پرون خو هوا ډېره یخه وه، خو خیر دا اقلیمي بدلونونه دي په دې وطنونو کې. کله کله ډېر زر سویم کوي، ډېر زر بدلېږي. یو ورځ وګورې ډېره یخه، په سبا وګورې ډېره ګرمه، بیا په سبا بېرته یخه وي. او حتی کله کله داسې کېږي چې په یو ورځ کې نیمه ورځ ډېره ګرمه، نیمه ورځ بېرته ډېره یخه شي. یو ورځ او باران چې راغله، همدغه ګرمه ورځ ډېره یخه شي، یخو ته واوړي. نو دوی خلک د دې اوسېدونکي یو په یو خاطر دلته چې دا خوښوي د اقلیم وي. په یو ورځ کې په سړي باندې 4 موسمه راځي، پسرلی، دوبی، منی او ژمی ټول راځي. 3-4 ساعته یو رقم هوا وي، 3-4 ساعته بل رقم وي. نو دا یو خو د آبهوا خو دا رقم ته وایي. او بل د استرالیا خپله چې دا یو قاره ده، یو براعظم دی. دا یو دوی ورته وطن وایي، خو دا اصلا ډېر لوی دی. د افغانستان څو چنده دی؟ د افغانستان تقریبا زه به داسې یم چې د افغانستان 10 چندو برابر به دومره راشي تقریبا، ځکه د 10 نه به هم غټ وي، ډېر غټ وي. اوس د امریکا ټوله وګوره، د ټول امریکا دغه چې ده نارت امریکا چې ورته وایي، د متحده ایالات، د هغې 53% ټوله تشکیلوي. لکه نو 3 نه پاتې 3 نه چې لرې کې کم 15% یا 20% ترې لرې که نوره هغومره برابره ده. نو واقعا چې لوی وطن دی. یو سر کې چې دی کله کله داسې چې ماسپښین بل سر کې مازدیګر یا ماښام وي. اوس دا وګوره، ستا خبر د اډلایډ ته ولاړ شه نه، هلته دا هغه ځای 3 ساعته فرق سره لري. اډلایډ نه دغه څه شو نومېږي، اډلایډ خو نیم ساعت توپیر سره لري. فرق د 3 ساعته. فرق بیا د دغه سره د برزبین سره چې دی ډېر زیات فرق لري، د ډارون او د برزبین سره. نو هغوی ځکه چې د طیارې پرواز یو ځای نه بل ځای ته چې دا 5-6 ساعته کې ځي یو سړی رسېږي په طیاره کې. نو دا خو ښکاره خبره ده چې ډېر لوی وطن دی. او خپله استرالیا اصلا ټراپیکل دغه لري، اقلیم لري، یعنې ګرم دی. بعضې د قطبونو کې چې دي لکه ټسمانیا شو او ملګرو شته بیا یخ دي، دا سټیټونه یخ دي. نو د ډیموګرافیک یا د خلکو په اړه به ته ووایم چې استرالیا تقریبا مالټي کلچرل ده. دلته د نړۍ د هر وطن خلک دي، مهاجر دي، بعضې بومي خلک ډېر کم دي چې د نن نه 200,000 کاله مخکې اوسېدل، هغوی ته د ابوریجنل ویل. یو خو هغوی سره لږ ظلم هم ډېر زیات وشو په دې تاریخ، ټول د تاریخ کې. کله چې کیپټن کوک راغی دویم نړیوال جنګ نه وروسته، مخکې دویم نړیوال جنګ مخکې وکړه چې هغوی د ابوریجنلانو او دغه چې دی ډېر زیات هغه وړه کړل دا منطقې او دا ځمکې. خو خیر اوس چې دی اوس وخت کې په انګریزا د وطن په انګریزي وطن حسابېږي، ځکه د دوی تسلط ده پکې، دوی پکې حاکم دی او د دوی سیستم یې ټول د دوی لاس کې دی. نو په اصطلاح دوی جوړ کړی هم دی. نو ځکه اوس استرالیا چې د انګلیسي ژبه هم شو رسمي ژبه، او نور داسې وطن دی. تاسې ګورئ په دې نقشه ول دغه کې په دې ویډیو کې ګورئ چې ټول تک شین دی. او د شینوالي علت یې دا دی چې دلته هره ورځ باران وي، که هره ورځ نه یو ورځ بعد خامخا باران وي. نو دا باران نه داسې چې په اوله ورځ راغلم چې دا چمن نه وځم، چې دوی به څومره د اوبو پیپونه لري چې دا هر ځای ته دوی دا اوبه ورکوي. وروسته چې مې سر خلاص شو چې یو میاشت دوه مې تېرې ټول سړی دا خو ټول د باران دی، ټول باران دی. ما خپله هم دا سوچ کولی چې رالم سړی دا اوس څونه جمنان یې کرلي دي، نه څونه دغه یې کرلي. نو کوم موسم یې ستا دپاره ډېر په زړه پورې دی ډاکټر؟ یاره زما خو چې رښتیا خبرې، زما د ملبورن هوا په دې یو شي خوښه ده چې عموما صرف 2-3 میاشتې ګرمي لري، نور ټوله یخه ده. نو زما خپله پکې دغه یخې د افغانستان په رقم دي که نورمال دي؟ نه، د افغانستان په رقم ځکه نه، د افغانستان لږ وچ یخ دی، هلته واوره مو سره هغه یخ سړی سیزي، کله کله انسان رنګ بیخي تور اړوي. دا بیا یخ چې دی دا نورمال یخ دی، مناسب یخ دی، دا دومره بد یخ نه دی. دا نورمال دی، د دې په دا خبره ده. او اوس خو ما ته روان یو ډاکټر صاحب دغه ته، یعنې پسونه راوړو نه، تقریبا دوستانو موږ یو نیم ساعت 2 ساعته به یو نیم ساعت دغونه لاره ده نه، یو نیم ساعت لاره تقریبا موږ اوس دغه کوو چې شاوخوا 100 کیلومتره کېږي نه، تقریبا دغونه لاره ده. موږ نو حرکت کړی دی، اوس دا تقریبا نیمایي لاره به مو ولي ډاکټر صاحب؟
تقریبا نیمایي لاره مو اوس وهلې ده. د دې ځای د دغه په اړه باندې راته وایه ډاکټر صاحب، دلته ولې بیا ګوره دا پسونه ما ته اخلو نه د غوښو په اړه باندې د دې دا غوښې څه دي که د افغانستان غوښې؟ یاره که په یو حساب ته وګورې د افغانستان غوښې چې هغه آب و هوا او اقلیم چې دی نسبت ډېرو وطنونو ته ښه دی، نو هلته چې دی د غوښې خوند به ځکه ښه زه چې وایم چې هغه په تېر هغه مالونه چې هلته په شنو ګیاو باندې ماړه شوي دغه شو. دلته چې دي اکثره مالونه چې دا زراعتي دي، اکثره که چرګان دي که حیوانات دي که دغه دي، حتی بوټي او میوې چې دي په دغه باندې خټوي، په فرټیلایزر او مواد او کیمیاوي یو شی بل شی. دلته خو ټول په شنو وښو کې ګرځي، ته غواوې وګورې په شنو وښو کې خو ګرځي، خو دوی ته خو یوازې دا واښونه دي، د شپې نور شیان هم ورکوي. وایي د غواړي چې زر یې غټ کړي نه، او د زر غټېدو د وجې بیا خوند خراب شي د غوښې. خو زه بیا په دې نظر یم زه وایم چې ډاکټر صاحب اوس د کابل غوا دغه چې وګورې پسونه نه، یا د افغانستان په افغانستان کې دا مسله نشته ځکه هلته واښه نشته، هلته دغه نشته د دغه له نګاه څخه مثلا د نیچرل له نګاه څخه چې نیچرلي یا طبیعي نه نه، خو هلته به داسې چې په کابل کې یا په قندهار هلته خو ټول کباړو دغه ورکوي. نه په لوی ښارونو کې چې دي اوس داسې جلال آباد صحیح د جلال آباد دی که کونړ دی که دا لوی ښارونو کې چې مالونه دي هلته که پسونه دي که غواوې دي که دغه دي، هغه اکثره د دغه نه راځي، هغوی په طبیعي شنو وښو غټ کړي، یا د قندوز نه راځي، قندوز ښې شنې درې لري، یا د قندوز نه راځي، یا د هلمند نه راځي، یا د غزني نه راځي، هغوی خو په دغه کې په بیدیا او په سارا په دغه شیانو کې غټ کړي. اوس خبره دا ده ډاکټر صاحب، اوس ګوره د هلمند د کندوز د خو زه معلومات د هلمند د دې ولایتو خو معلومات لرم نه، اوس هغو ولایتو څه دي د غوایي راځي، اوس هلته چې وګورې هلته دا رقم واښه نشته، څه دی یو په پسرلي کې شته هغه دې دغه کوي مطلب دې چې د پسرلي چیرته بیا واښه نه وي، دې وچه ګیا یا پروډ ورچي یا مثلا په کور کې جواري او دا شان ورته ساتلي یا کور کې د ډوډۍ ورکوي. خو زه وایم چې دا د دې دغه غوښه به ځکه صافي ډاکټر صاحب چې دا 4 ساعته دا دغه چې دي دا په دغه شنو وښو کې ګرځي نه، دا ماړه په دې دغه دي کنې درځه چې اوس به د نبي صاحب شنه مو کوي چې مګر ما خو تاسو خو افغانستان کې ولیدل چې هلته څنګه خوند کوو، د شینواري کړاهي ته به راتللو، هغه پرې ډېر خوندور، یا به زه هم هغې پخولو کې چلو هغه به کېدای شي هغه خلک به پخوي سم، مګر د دې ځای خو ما چې خوړلي غوښه یوه خوند نه لري، دومره خوند نه لري لکه د افغانستان په رقم خوند نه لري. د افغانستان ډېر مزېدار دی. او دا خبره هم ده لږ دغه لري توپیر سره لري نه. خیر نو اوس هغه دغه هم درکوو ملګرو، د هغې سیمې حال هم درکوو انشاءالله. ویډیو اوږدې ځي نو نه غواړو چې ډېرې خبرې وکړو، په هر صورت باندې دا د ډاکټر صاحب د استرالیا د په اړه باندې معلومات درکړی. ډاکټر صاحب د استرالیا کلچر څنګه دی؟ څه سوچ کوې دلته وړاندې ما ته ورباندې بحث وکړلی چې مثلا خو د استرالیا کلچر مخته ته چې دا ملټي کلچرل کلچرل په دې معنا چې دلته د نړۍ د ټولو هېوادونو خلک اوسېږي او دا په خپل ذات کې یعنې دا رقم په دغه چې د اوسېدنې دا ډېرې ګټې لري. یو ګټه غټه دی چې دلته به بیا هر سړی فوکس په دې کوي چې یو شی یا زده کړي یا کار وکړي یا یو کسب پسې وګرځي، ځکه که چېرته ټول د یو ډله او یو قوم یو وطن دغه وی هلته پکې نور مشکلات بیا ډېر راپیدا کېږي. مثال هلته امنیتي ستونزې راځي، هلته به ډلې ټپلې جوړېږي، هلته به دغه جوړېږي. دلته خو چې دی بس دا خو یا ته خپل ګاونډي نه په کال کې ګورې نه دې پېژنې نه چې دا به د کوم ځای دی څوک به وي څوک دې شي ته اوزګار وي، بس هر سړی بس په خپل کار پسې سهار په سپېدو کې وځي هر سړی نو دغه خوبي لري په خپل ذات کې دا ملټي کلچرل سوسایټي. او د استرالیا کلچر مثال استرالیا دا او که اروپا دا که امریکا دا ټول پرمختللي وطنونو کې دا کلچر دی. نو دغه کلچرونه چې دي دا خپله چې دی دغه فایدې لري. او بل دلته چې دی غټ مهم شی دا ده چې دوی شپه ورځ دا خلک چې دي کار کوي، زحمت باسي. که ته اکثره فیکټریانې وګورې د ماخوستنه پورې یا مازدیګره پورې پکې یو شفټ کار کوي خلک، هغه چې لاړ شي بیا پکې نور راشي هغه د شپې پکې کار کوي. نو دوی نه غواړي چې یو ساعت هم ځان بېکاره کړي، ځکه چې دوی غواړي چې نړۍ نه باید دوی وروسته پاتې نه شي، دوی باید ځان برابر وساتي. دا بس د دوی ژوند دغه دی. اوس خبره دا ده چې دغه دی زموږ په ملک یا زموږ په وطن کې نه خلک اکثره کسان مثلا اوس کوي څوک راځي هغه وایي چې مثلا
اوس زه د دې کلچر په اړه باندې لکه دا چې وړاندې یادونه وکړله نه اکثره خلک وایي او بابا اسټرالیا دی یا وطن دی هلته په وطن کې به سړي د دغه سره د ګاونډي سره مجلس کولی مجلسونه به کیسې به وي خو په دې وطن کې دا نشته آیا دا ناسته پاسته د ګاونډي سره ښه ده که څنګه ګاونډي سره ناسته پاسته ښه ده ځکه تاسو ته په یو تر حده پورې اسلام هم ته ویلي چې تاسو مسلمانان ګاونډیان د خلک یو د بل د احوال نه باید ځان خبر کړي نه بعضې د دې دپاره چې اوس پلانه څنګه ده ښه ده یا په څه مشکل کې که وس څه پوره چې یو لاره چاره ورته کتلی شي ورسره کومک وشي دا ښه خبره ده هغې نه غیر چې دا بې ځایه ناستې پاستې او دا ډېر هر وخت سره ناستې هغه هم ښه نه ده په دې چې د هغې وخت کې ته دارشي نه وځې ته به مثال پکې درس او مطالعه نه شي کولی ته به پکې یو کار وکړې څه هغه رقم چې په دې ټولنو کې خلکو ته وي هغه رقم هلته نه شي وړلی نو هغه منفي او دغه هم لري اړخونه هم لري او دا هر چا خپل نظر دی خو زما په نظر چې ناسته پاسته موږ تاسو لرو ولې چې په دې اخترونو کې د جمعې په مانځه کې دغه عمره کې سره وګوري دا صحیح ده نور باید انسانان همیشه تلاش وکړي که دې خلکو خو خیر دوی دا رقم هم نه چې دوی حتی یو پوښتنه د چا نه کوي بس هماغه تلاش دی نه راټولېدل شته چې ته په میاشت او په کال کې مګر دومره هم ښه نه ده خو تر هر شي کې اعتدال ښه ده یاد روي نو ناسته پاسته ښه ده بس په جمعه کې کومه ورځ یا په دې اخترونو کې په مانځونو په دغه کې په د جمعې په مانځه یا د جمعې په ورځو کې مګر نور ورځو کې باید سړی چې د خپل کارونو خپل دغه پسې ګرځي روزګار او د کسب او د درس او د تعلیم او د دغه لپاره باید سړی وباسي خو متاسفانه زموږ ستاسو په وطن کې چې د 90% خلک همدغه بنډارونه او د دغه ورته ناست دې ته وخت ورکړی دا ډېر غلط کار دی ځوان جان سړی او قلاره سهار نه وځي هره ورځ داسې نه چې د ویکینډ دی یا په رخصت دی په دغه دی هره ورځ د سهار نه تر مازدیګره پورې بس دی وځي خو ته پوه شې چې د ده چېرته کوم ځای کې ناسته ده دا رقم د ده غوندې به لس شل نور هم راځي هغه هم ورسره وي نه دا رقم نه بیا ښه نه ده که همدغه شل کسه یو دغسې ټوله ورځ د هلته تېره کړه که دوی دا شل کسو په یو ځای کې په یو کار باندې شروع کړی مثال دوی کولی شي چې هلته یو کور جوړ کړي دوی کولی شي چې هلته یو څو نیالګي وکري دوی کولی شي په هغه وخت کې هلته یو څه نور داسې کارونه وکړي چې هغه هم د وطن په خیر وي هم د خلکو په خیر دا خبره ده دا خبره ده که ډېره خوښېږي دا بانډار دا ګپ شپ هماغه کار دی کوي هغه جریان کې دوی سره خپل بانډار هم کوي او نور دې خپل دغه کوي مثلا او ته دې ونو ته ګوره دا ګوره ټول خلکو کرلي دي دا خبره ده دا موضوع باندې ما خبرې سره کولې دا خلکو کرلي دي دا داسې نه دي چې دلته راشنې سوي دي ځکه دوی غواړي چې ته وګورې هغه ځای کې چې ونې ولاړې دي هماغلته دوی اصلا کرلي دي چې دلته دي ولې د سړکونو منځ کې چې دلته ولې نشته دلته نشته ځکه هاخوا ته دوی کرلي دي دوی خو یې کري چې کوم ځای کې خوښ هلته کري داسې نو دا مې دې پورې ویلې چې باید کارونه هم کوي او څنګ کې ورسره بیا بانډار هم وساتي مګر داسې نه چې د بانډار ته کار وایي هغه نه بیا خوند نه کوي بله بله او د دې دا څونه ښه کلچر دی ډاکټر صاحب که دغه سړی هر څومره ولاړ شي د ځنګله مابینځ ته نه بیا هم نظافت مراعتوي نه همالته چې څونه چې خدای دې وکړي چې 15 ساعته لرې مزل به وکړي لکه زما او ستا د غره په سر کې چې ما ورته ولاړ شو نه د غره سر ته ولاړ شو زما او ستا په وطن کې هلته خو نو ووایي زه بابا دا غر دی دلته خو نو بیا دغه څه غواړي نه مګر که دا هر څومره ولاړ شي بیا به هم هلته ولاړ شي هلته به وګورې هلته به کچرهدانۍ وي نه هلته به دا شان ورچ وي هلته به دا موضوع دغه وي هلته به د هغه د دې ونو خیال ساتي د سړک خیال به ساتي بلکل دغسې ده په ټوله استرالیا کې ته وګوره داسې څوک نشته چې کوم ځای کې د ځمکې په سر د سړک په سر جومې ته کښېني دا ځکه چې دوی خو مثلا دا بارانونه چې کېږي دا بارانونه اوبه بیا دوی راځي تصفیه کوي هماغه به تاسو ته په نل کې راځي سکوي دغه ښې پاکې اوبه وي نو ځکه چې دا محیط باید دوی پاک وساتي ته خو داسې ده چې هېڅ چې کچره یا چټلي یا مردار شی ناولی شی نه غورځوي ځکه هغه باندې باران کې یا خپرېږي هغه چې لاړه وروره ټول دغه کې ګرځي نو دوی باید داسې دا رقم دغه باید سړی د خپل وطن کې د هغه خیال وساتي د هر شي د پاکي د پاکوالي بله بله او دا اوس د باران د اوبو یادونه دې وکړه دا اوس خدای تعالی دې بس شهادت قبول کړي دا ټولو ده په بغلان کې دا پېښه شوې ده زه واقعیت ډېر پخوا شنې یم نه او بس الله پاک دې خدای تعالی دې وبخښي خدای تعالی دې ورته لپاره باید ښه پلانګذاري وشي چې دا اوبه په کومه لار ځي هلته باید څوک پرېږدي د کورونو جوړولو ته دا دلته ګورې په دې وطن کې هره ورځ باران وي مګر دا خبره ده دا یو ورځ هم ونه لیده چې وروره دغه دی پلانی ویوړه یا پلانی دغه کې هېڅ په کلونو څه چې په سل کالو کې هم داسې یو پېښه هم نه راځي او بارانونه د هغې ځای سل چنده اضافه دي دا څه شی ده چې دا ټول دوی په پلان باندې هر شی کوي نه دغسې پلان باید هر شي ته ونیول شي بېشکه دا او
دا څونه باران څونه اوبه توی سي ډاکټر صاحب ته پوهېږې چې د باندې راوځي ته به سوچ کوي چې دنیا بیا پر سر اخیستې مګر هغه یو غړپ نه وي هیڅ شی نه ځکه د ډرینیج سیستم چې ورته دا د اوبو راټولېدلو کانالیزیشن دا یو طرز برابر کړي دي هر شی په خپله لار ځي ما وړاندې پرې بله ویډیو ما کړې وه ډاکټر صاحب دوستانو دا مخکې دغه دلته چې دغه ویډیو چې دغه چې دی دا اوبه چې کوم د باران د دي دا خلک بیا وروسته بېرته پر دغه باندې خرڅي پر دغه خلکو باندې نه صحیح ده دا مصرف یې پکړی دي نه مصرف یې پکړی دي په دې اوبو باندې دا راټولوي خو دغه اوبه چې کوم باران کېږي دا بېرته پر دغه خلک چې دلته ژوند کوي پر دې باندې خرڅوي یعنې دا سوچ وکړه لکه ډالر چې ورېږي دا ډاکټر صاحب څو پیسې به ټولوي یوازې بیخي ډېرې پیسې به ټولوي صرف نظر د میاشتې څو بیل د اوبو درته راځي دا فرض کړه دا د اوبو بیل مثال ته کم از کم ورسه مثال ته یو نیم سل به دا 100 روپۍ ورکوي هر کور چې دا 100 روپۍ ورکړي نو په دې دغه کې مثال 1 لک کورونه دي په دې دغه کې دا زموږ په سبرګل شاوخوا کې دا جنوبي ملبورن کې وځي نو 1 لک چې دی دا 100 روپۍ 100 لک ډالر خالي د دې دغه شو د میاشتې د اوبو سوله 100 لک ډالر 100 لک ډالر د دې هیڅ شی نه دي شي هیڅ مصرف په باران او په دې په بس راځي په خدا سیستم دی اوس به ګاونډي ده کنه هغه وای کنه چې باران ورېږي ما ته وایي چې ډالر راوړي مالې وایي دا خو ګورې دا خو دا په موږ تاسو ته چې راځي په نل کې وایي دا چې دا د یو سبربن حساب کې ته مثال 100 لکه 200 لکه د ملبورن دغه چې د 2 میلیون ډالر ته رسېږي خالي د باران د واقعیت دی نو دوستانو دا چې ویډیو اوږدېږي نه غواړو ډېرې خبرې وکړو د اسټرالیا په اړه بیا به خیر په نورو ویډیوګانو کې بیا انشاءالله بیا هم بحث کوو اوس لپاره موږ ته دا ویډیو اوږدېږي انشاءالله وروسته بیا هغه په میربل کې چیرې څونه موږ ورسېدو انشاءالله بیا به هلته یې لنډ کلیپ بیا هم درته درکړو